زه ضمیر خان نیما نوم ده او پاریپور کې اوسېدلم. ما پیدایش د پاکستان ده او تقریبا 45 کاله عمر ما ده، 40 ما پوره کېږي په پاکستان کې. ما واړه بچي د تعلیم حاصل کړ، هغه کو او ډېر زبردست ژوندۍ مونږ تېره کړه، ډېر ښه وخت هم تېر کړ او لکه دې خلکو مونږ سره ښه برتاو کړی. حقیقت کې چې کوم انسان جرایم پیشه ده یا هغه ده، هغه به خپل هغه کوي، هغې سره به قانوني چلند کېږي. خو لکه هغې نه علاوه مونږ انشاءالله نه پولیسو تنګ کړي نه عوام تنګ کړي، ډېر زبردسته وخت هم تېر کړی او ښه وخت هم تېر کړی ده. نو هغه خبره کول نه دي پکار، کوم څه اوس غیر قانوني دي یا کارډ نه لري هغه نه لري، هغوی خپل لازمي ځي خپل وطن ته به ځي. نو په ویزه دې راسي، قانوني دې راسي، هېڅ مشکل نشته. خفه یې چې روانې نو خفګان خو داسې لکه په 40 کال په یو ځای کې تېر کړې ډېره مشکله ده. لکه داسې ده لکه یو نوې کورنۍ نه چې ځې او بل نوې کورنۍ ته هغه کېږي. لکه مونږ خو د ورونو د هغو په شان وخت تېر کړی دی او حقیقت کې چې زه راتللم هم د ما انډ ګاونډ پړوس چې څومره و که نه ما پسې خفه و او داسې کور نه و چې نه دي ژړلي، یا د ما ملګري یا ما دوستان یا ما سره چې کاروبار کې کوم پارټنران و هغه انتهایي خفه و او زه خپل هم په ډېر خفګان او په هغه راغلی یم که نه. لکه حقیقت الله ته ګواه ده زیاره. نو ما به ډېر مشکله باندې چې راتللو که نه، نو یقین په خدای وکړو چې بس دا اوښ یم په مخ روان یم او دا هم پاکستان شکریه ده که مونږ ډېر ښه وخت هم تېر کړو ورسره، ډېر زبردست وخت هم تېر کړو. نه کوم داسې مونږ پولیسو تنګ کړي یا څه هغه تنګ کړي، خو دغه ده ډاکومنټ نه و، ډاکومنټ نشتون د وجې نه خپل وطن ته به ځو. څه ګیله لرو؟ ګیله خو نه کوو، ګیله به مونږ له خپل ګورمنټ نه کوو. ګیله به خپل ګورمنټ نه په دې کوو که نه 40 کالو کې دوی مونږ ته څه وکړو، د افغان ریفیوجیز لپاره دوی څه وکړو، یو اقدام یې نه ده کړی. تېر حکومت کوو، د اشرف غني حکومت و، هم دوی ویلي چې یاره مونږ به تاسو ته ځایونه درکوو، تاسو ته به امدادونه کوو، هغه به کوو چې لاړو د حقیقت کې څه نه وو. نو هغې وجې نه خلک واپس بېرته راغلي دلته. پسې یاران دوستان به دې هم جوړ کړي وي، هغه هم درنه پاتې شو؟ ډېر پاتې شو یاران دوستان، خو داسې یاران دوستان لکه اوس زه درته وایم په دې هریپور کې د ما خپله پارټنر و میا خونخیل، میاګانو پوره برادري وه، لکه په دې سوات کې اوسېږي، هغه پوره برادري پوره خاندان، هغې سره زه داسې وم لکه خور ورور د بچو په شان هغوی زه ساتلی یم. نو هغه اوس ډېره مشکل حالت کې زه راتلم، ما پرېږدي د هغه الله ته پته ده. د هغې نه علاوه کوم انکو زبان، اردو زبان، پنجابي زبان، لکه ډېر هلته موږ تعلقات لرو، هغه هم لرو، ټول خفه وو. حالانکې داسې خلک و هم وو چې یاره ما باندې قرضه وه او هغې ما ته ویلي چې یاره دا موږ تا لپاره معاف کړي دي، عزت یې موږ ورور هغې دې نه ښه اوس هېڅوک هم نشي کولی. دې باوجود که موږ ګیله کوو یا هغه کوو نو دا موږ بیا زیاتی د هغه ده، دا خبره کول نه ده پکار. بیا راځې؟ انشاءالله ویزه به لګومه، په لیګل طریقه به راځم او بېرته به هغه زاړه یاران دوستانو سره ملګرو سره بېرته به بیا پاکستان ته راځو. دا د موږ دویم کور ده. افغانستان کې د موږ اول کور ده، خو دا موږ د اول درجه په دې ورکوو چې موږ دلته پیدا شوي واړه لوی شوي یو، دغه ځای کې تعلیم حاصل کړی ده، دغه خاوره کې موږ لوبې وکړي، دا یو ټاټوبی ده د موږ. خلک تا ګوري کوم دي چې پرېښول په شا باندې، هغو ته به څه وایې؟ نو هغو ته ما دا پیغام ده، دا میسج ده ورته که نه چې الله دې هغوی آباد لري، الله دې هغوی خوشحال لري، ټول پاکستان دې الله آباد لري او پاکستان سره موږ مینه کوو، دا نه ده نفرت نه کوو، دا د موږ وروڼه دي، موږ هغه دي، موږ دوی سره ډېر ښه وخت تېر کړی ده په عزت او په قدر او په هغه هغوی د موږ قدر کړی، عزت یې کړی ده. نو موږ دغه وایو چې همیشه پاکستان د الله آباد لري، پاکستان زنده باد، د پاکستان عوام زنده باد، د پاکستان ګورنمنټ زنده باد. موږ سره څه غلط برتاو نه ده کړی او راځي یو کوم جرایم چا کړی هغه یې کړی، نو هغه جرم به هغه په خپل ملک هم سزا میلاویږي او په غیر ملک هم سزا میلاویږي، هغه پاکستاني ته هم میلاویږي، هغه افغاني ته هم میلاویږي. چې غیر قانوني کار وکړي یا داسې څه مداخلت د چا په هغه کې وکړي، نو لازمي هغه سزا به هغه کوي. هغه که ته په خپل وطن کې یا په بار کې، هغه به ته قانوني کاروي به تا سره کېږي. او نور چې چا ښه شریفه خلکو زبردسته زندګي تېره کړې، هغوی ته هېڅ مشکل نه ده، نه کوم هغه ده. اوس د پاکستان خپله فیصله ده چې بهی غیر قانوني کم کسان دي، غیر رجسټر کسان دي، هغوی دې ځي، هغه د موږ لپاره سیکورټي تھرټ ده، خطره ده. نو هغې کې دوی غلطه خبر نه کوي. اوس خو تاسو روان یې، نو زه به درته ووایم چې ستاسو په مخه باندې ښه الله دې آباد لره، تاسو دې ملال آباد لري او ټول پاکستان زنده باد، د پاکستان ګورنمنټ زنده باد، پاکستان عوام زنده باد.